لبيك اللهم لبيك لبيك لا. په عمره کې د صفا او مروه د پاتې شوي سعی د بیرته راګرځولو طریقه 426 پوښتنه. په عمره کې د صفا او مروه د پاتې شوي سعی د بیرته راګرځولو طریقه څرنګه ده؟ ځواب: په عمره کې د صفا او مروه د پاتې شوي سعی د بیرته راګرځولو طریقه داسې ده: که په مکه مکرمه کې وي او په احرام کې وي، ځان یې د احرام ایستلی نه وي، په دغه احرام کې به د صفا او مروه سعی راوګرځوي، او که یې ځان د احرام ایستلی وي، بیا د حل لکه تنعیم یا جعراني څخه به نوی احرام د عمرې وتړي، عمره به پوره کړي، او تر سر خریلو مخکې به په احرام کې د صفا او مروه سعی راوګرځوي، ځکه د عمرې سعی په احرام کې کول واجب دي، او که کور ته تللی وي یعنی تر میقات تیر شوی وي، بیا به نوی احرام د حج یا عمرې وتړي، ځکه تر میقات بې احرامه تیریدل منع دي. تر هغه وروسته که یې د عمرې احرام تړلی وي، عمره به پوره کړي، تر سر خریلو مخکې به په احرام کې د صفا او مروه سعی راوګرځوي، او که یې د حج احرام تړلی وي، طواف قدوم به وکړي، بیا به د صفا او مروه سعی په احرام کې راوګرځوي، او کله چې د صفا او مروه سعی راوګرځول د دم څخه خلاصیږي. اللهم لبیک.